الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین. امروز 28 مارس مطابق 18 ماه مبارک رمضان است. با سلسله توضیح های رمضانی امروز قرار است که با 400 نفر از پایوازهای مریضا، کسایی که مریض دارند در شفاخانه افطاری توضیح کنیم. دقیقاً از نیازمندترین افراد جامعه یکی هم کسایی است که در شفاخانه‌های افغانستان خصوصا در شفاخانه‌های دولتی حضور پیدا میکنند. اینجا کسایی است که باور بکنین به هفته ها و حتی کسایی است که با ماه ها در اینجا امروی مریضش حضور داره. شما وضعیت هم میفهمین که خیلی انسان نیازمند نشه و مجبور نشه اصلا به شفاخانه مراجعه نمیکنه. الله متعال از شما بپذیره همکاری‌هایتان، الله متعال در حسناتتان حساب بکنه و خداوند ثواب سرخرویی دنیا و آخرتتان بگردانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. زه په خپله د پکتیا اوسېدونکی یم. تقریبا 3 ورځې کېږي مریض مې راوړی ده. زه د خپلو شاهد حال یم چې داسې خلک وینم چې بالکل د ګولو د علاج پیسې نه وي ورسره. نو دوی نه ډېره موږ شکریا ادا کړو، یو جهان مننه ترې کوو. الله دې ته داسې توفیق نور عمر نصیب کړي، داسې همکاري وکړي د خلکو سره، مسکینانو سره، یتیمانو سره، داسې مظلومان خلک راغلي. فلحال د پکتیا اوسېدونکي نه دي دلته، بلکې 14 ولایت دي په افغانستان کې د ټول ولایتي اوسېدونکي دي دلته. ان تر دې پورې چې بعض یتیمان دي، بعضې مظلومې ښځې دي، ماشومان یې راوړي دي، سرپرست نه لري. ان تر دې بنا پورې ټولو نه مننه کوو. السلام علیکم ورحمة الله. ليتك دوما قريب رمضان.